محترم رور محمد حنفیه د کندهار د سپین بولدک اوسیدونکي پوښتنه کړې ده. وای ډیر ادب دی که د یو چا میرمن په د حیض په مریضي کې یا د ولادت و نفاس په مریضي کې او کوروالی خو دلته شرعا منع دی، نو دی که د هغې څخه نوره استفاده وکړي، حتی د هغې په لاس سره ځان انزال کړي، دا څنګه کار دی؟ محترم وروره، په حالت د حیض کې او په حالت د نفاس کې د کور والا څخه هر کم فایده اخیستل جائز دي بې له مجامعت کولو. یو مجامعت او همبستري په دې وخت کې ګناه کبیره ده. او کومه مشخصه پوښتنه چې تاسو کړې ده چې د هغې په لاس باندې خاوند ځان انزال کې ادب دی، نو که چیرې اشد ضرورت وو، خاوند بله چاره نه درلوده او جنسي خواهش باندې غالب وو، نو کولای شي چې د هغې د لاس څخه استفاده وکړي او د هغې د لاس په سبب سره ځان انزال کړي. والله اعلم بالصواب.